ساندېښنې وي څه به یارې خوړې ساندېښنې وي څه به یارې خوړې ما به اکثر خپلې خبرې خوړې او چا به د سپو لپاره غوښې راوړې چا به د لوږې نه کمرې خوړې او د جنګ ځپلو به بچي خرڅول خو جهادیانو به ډالرې خوړې او ادم خواره خو په دې ډول چې سریام به یې تور سرې خوړې او ټولې دنیا را باندې لوبې کړي ما به په هر جنگ کې ډغرې خوړې او یو تور خامارو پرهیزګارو خو بس بیقرار صاحب یو تور خامارو پرهیزګارو خو بس تل یې د امن نه وزرې خوړې او شعر دی چې عاموله مالګه د زیارت خورده وه خاص ملیانو به لنګرې خوړې او اخري شعر دی چې بهار د لوی پښتونستان په ارمان د هر پښتون د در چکرې خوړې. ډېر سلامونه ملګرو، ستړي مشئ. ګلزمان بیقرار یم او د خپلې پاڼې ګلزمان بیقرار نه تاسو سره نیغ په نیغ یم په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به او د صحت په جامو به قدرمنو یاد دي راغلي او چکر ته سره د ګران ملګري عارف لیوال صاحب، ولی احمد او واقف جان په شمول باندې راغلي لنډي کوتل ته ډېر ګران او محترم فضل امین صاحب خواته راغلي او دا محل ناس یو شمال روډ او یخې چینې سره نو غوښتل مې چې امین صاحب نه څه شعرونه ریکارډ کړم او تاسو سره شریک کړم. راځئ موږ سره اوسئ. ډیره زیاته مننه ګلزمان بیقرار صاحب، عارف لیوال صاحب، عاقب بھائی او ولی بھائی چې دومره لرې نه د خړو غرونو ته راغلی، لنډي کوتل ته راغلی او بیا بلا ججک تاسو موږ سره شلمان ته پروګرام ته راغلی. ورځ هم ډېره خوندوره تېره کړه، ډېره ښایسته هم تېره کړه. ګلزمان صاحب غوښتل چې څه شعرونه ریکارډ کړو نو بیقرار صاحب غزل نه مخکې یو دوه شعرونه دي چې فکر مې ژوند له زاویې لکه پرکار وباسي ستا محبت می خدای ګوس لخپل روزګار وباسي او نرمه لهجه ساته په نرمه کې خبرې کوه پستی وبا اکثر د غرونو منځ کې لار وباسي. ډیره مننه. غزل دی چې کر د بارودو د اور هوا وا څه ناروا وا څه ناروا وا پکې راګیره د پښتونخوا وا څه ناروا وا. او لیوال صاحب شعر دی چې تمې لالای ډکه کوڅه کې راته لګیا وه څه ناروا وه. او مخکې شعر دی چې مثال د نمرو ښکارېده هر څه عجیبه کارو د وصال شپه وه داسې رڼا وه څه ناروا وه. او شعر دی چې ویلې چې ستایم تا سره پایم اخر دیدنو مازن کدنو خدا گویا وه څه ناروا وه. او شعر دی چې سترګو کې اوښکې مسکا په شونډو زلفې خورې وي دای هنرو دای ادا وه څه ناروا وه. او چونکې محرم میاشت ده، دا یو شعر د محرم په حوالې سره دی چې ورځ د بابړې چې مې لوستله زړه کې مې تیر شو کربلا نه وه خو کربلا وه څه ناروا وه. او اخري شعر دی چې نه یې څه کارو نه څه روزګارو ذکر د یارو دغه بهارو دای سودا وه څه ناروا وه. ډیره مننه چې د عشق نه لویه مرتبه به نه وي ستا د وصال په شان د شپه به نه وي لکه کعبه به په پرده کې اوسي چې داسې نه وي پوښتنه به نه وي. غزل مطلب ده چې لونګ ساتم زه چینه ساتم چینار ساتمه لونګ ساتمه زه چینه ساتم چینار ساتمه جومات لرم ورسره کور کې یو ستار ساتمه او زه به تر کومې ګزارونه خورم له خپله ځانه زه به تر کومې په لستوڼي کې خامار ساتمه. او شعر دی چې مونږه انګریز سامراج یو بله جدا کړي نه یو نو بیا به څنګه په خپله پوله کانټه تار ساتمه. مننه چې مونږه انګریز سامراج یو بله جدا کړي نه یو نو بیا به څنګه په
خپله پوله کانټه تار ساتم زه به تر څو درته په خوله باندې خاموشه یم زه به تر څو درته په خوله باندې خاموشه یم زه به تر کومې درته سترګو کې اظهار ساتم او شعر لږ شوخ دی په بخښنې سره چې په اوسني دور کې ځان ساتل هم ګران شو خو نه په اوسني دور کې ځان ساتل هم ګران شو خو نه په اوسني دور کې اوس هم ګورې یار ساتم او ته که هر څومره چارې وکړې وه تورمخ یې واوره ته که هر څومره چارې وکړې وه تورمخ یې واوره د پېښور سره سره زه ننګرهار ساتم او اخري شعر دی چې خلک که هر څو پسې هر څه وایي دی خو خلک که هر څو پسې هر څه وایي دی خو تل به په خپل زړګي کې مینه د بهار ساتم ډېر زیات ډېره مننه ژوندونو زړه چاودونو ورځې شپې وې تېرېدې ژوندونو زړه چاودونو ورځې شپې وې تېرېدې زموږ د زندګۍ داسې کیسې وې تېرېدې او څلور کونجه دنیا کې امنیت و خاموشي وه څلور کونجه دنیا کې امنیت و خاموشي وه خو یو په پښتنو باندې لمبې وې تېرېدې او شعر دی چې په زړه کې هوس د دنیا توبه توبه په زړه کې هوس د دنیا توبه توبه په لاسو کې ملا صاحب تسبیح وي تېرېدې او شعر د بېقرار صاحب چې اختر په ورځ به غلی زه دیوال ته کېناستم اختر په ورځ به غلی زه دیوال ته کېناستم یتیم ومه بس دغسې لمحې وې تېرېدې او غزل دی چې امن پسند یم امن غواړم شر نه غواړم زه د یو څو روپو دپاره سنګر نه غواړم او چې مې غرور او د ریا د بام په سر ګرځوي چې مې غرور او د ریا د بام په سر ګرځوي توبه توبه خدایه زه داسې وزر نه غواړم ډېر ښه دی او شعر دی چې د پښتنو مبارزې له نر ملګري ګورم د پښتنو مبارزې له نر ملګري ګورم د ګلخانانو ډلې ډلې لښکر نه غواړم او شعر دی چې ما ساتي او ما ته پاسه پانګړ راخیږي چې ما ساتي او ما ته پاسه پانګړ راخیږي د محافظو په جامه لنډغر نه غواړم زه سپین سړی یم او تل سپینې ویناوې کوم زه سپین سړی یم او تل سپینې ویناوې کوم د بل د واک لاندې مې خپل پېښور نه غواړم چې وي سالار خو قافله منزل ته نه رسوي چې وي سالار خو قافله منزل ته نه رسوي په اور دې پورې شي زه داسې رهبر نه غواړم او اخري شعر دی چې بهار دی هره یوه پرېکړه سر په سترګو مني بهار دی هره یوه پرېکړه سر په سترګو مني اغیاره جنګ دی نور په لر او په بر نه غواړم ډېر زیات ډېره مننه ځنې څه شي یو خال زخم مخه کوم یو شعر د وختي یاد و خواب له کتل غواړي نو ابله کتل غواړي غزل دی بېقرار صاحب ستاسو په اجازت چې دا د انکار او د اقرار خبره پټه ساته دا د انکار او د اقرار خبره پټه ساته خوله درنه اخلم خو یار خبره پټه ساته او بیا به په ټوله پښتونخوا سیلاب د وینو راشي بیا به په ټوله پښتونخوا سیلاب د وینو راشي دلته راغلي بیا اغیار خبره پټه ساته او شعر دی چې پښتانه ژغوره حقوق غواړه خدا فکر کوه پښتانه ژغوره حقوق غواړه خدا فکر کوه دلته دې نه پرېږدي سرکار خبره پټه ساته او ستا د ریښې ګریوان ګنډم خو پکې شرط به دا وي ستا د ریښې ګریوان ګنډم خو پکې شرط به دا وي راوړم د خپلو زلفو تار خبره پټه ساته او شعر دی چې دواړه مې خوښ دي او هم دواړه مې په زړه کې اوسي دواړه مې خوښ دي او هم دواړه مې په زړه کې اوسي یو پېښور بل ننګرهار خبره پټه ساته او شعر دی چې زه به دې ګول کړم د شملې د پټکي ول به مې شي بېقرار صاحب زه به دې ګول کړم د شملې د پټکي ول به مې شي جرګه کوم د نن پلار خبره پټه ساته او شعر دی چې په ګوګل نو کې خخوي لکه ښکارزنه مرغۍ په ګوګل نو کې خخوي لکه ښکارزنه مرغۍ ستا توره زخه په رخسار خبره پټه ساته مننه چې په ګوګل نو کې خخوي لکه ښکارزنه مرغۍ ستا توره زخه په رخسار خبره پټه ساته او اخري شعر دی چې نن پوره کېږي مې ارمان ښکاري چې خوب وینمه نن پوره کېږي مې ارمان ښکاري چې خوب وینمه ناوې جوړېږم د بهار خبره پټه ساته ډېره مننه دې خبرو ته خیال فکر پکار دی چې د ژوند مقصد خو مینه محبت ته په شریک اوس کردار ادا کول دي د نړۍ ته اوس د امن ضرورت دی اولنی بند دی چې ریښتونې مهذبې مو رښتې شي ښه اخلاق وي او خبرې مو خوږې شي چې رالنډې مو ترمنځه فاصلې شي بس چې ختمې د نفاق دا وسوسې شي که هر څوک دی په زړګي پورې نیول دي
چې پردي را خپل شي دا انسانیت دی په شریک وس کردار ادا کول دي د نړۍ ته وس د امن ضرورت دی بل بند دی چې کام بسیال شي چې په عدل فیصلې شي کام بسیال شي چې په عدل فیصلې شي تشدد لمنځه ورک شي او جرګې شي چې ودان او آباد موجري شي هر طرف ته چې د مینې ترانې شي د دردمندو ضرورت پوره کول دي یو چا ویلي لوی مذهب انسانیت دی په شریک وس کردار ادا کول دي د نړۍ ته وس د امن ضرورت دی بل بند دی چې د علم رڼاګانې راخوري شي هم فعال زموږ سکولونه مدرسې شي خیال روښانه شي او نرم ملهجي شي زړونه پاک لکه په شان د آینې شي ډومبنی قدم د ځان اخیستل دي هر یو کار کې ډیر مهم سي صداقت دی په شریک وس کردار ادا کول دي د نړۍ ته وس د امن ضرورت دی بل بند دی چې سندرې او د مینې ترانې وي چې سندرې او د مینې ترانې وي چې رباب یو خوږې خوږې نغمې وي چې د امن په نامه مشاعري وي د مذهب او د مسلک ورکې کیسې وي د زخمي زړونو جذبې راپارول دي دا د امن رغونې دلالت دی په شریک وس کردار ادا کول دي د نړۍ ته وس د امن ضرورت دی او اخیری بند دی چې نصیب مو اتفاق او اتحاد شي چې محکم او برابر مو اقتصاد شي همیشه لپاره ختم چې فساد شي د بهار ارمان چې هر سړی آباد شي لکه ورور غوندې لاسونه ورکول دي تل تر تله دا د امن ضمانت دی په شریک وس کردار ادا کول دي د نړۍ ته وس د امن ضرورت دی د خبرو ته خیال فکر پکار دی چې د ژوند مقصد خو مینه محبت دی په شریک وس کردار ادا کول دي د نړۍ ته وس د امن ضرورت دی ډیر زیات خدای ډیر زیات خدای ډیر مننه ډیر زیات مننه فضل امین بهار صاحب چې موږ ته وخت راکو ملګری به مو کته نو خوند یو کو چکرم خوانو ملګری غوډیر دي نمونه میرا غلطي او ټول ډیر زیات مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت راکو نو بلا خوشاله شوم چې لیدل کتل هم سره وشو کور مودان یاره ګلزمان بیقرار صاحب ستاسو یو جهان مننه چې ستاسو دلته راغله موږ سره ورسته راکړه موږ له وخت راکړه او امید ساتو الله لوکا چې هر کله راشي او بیا راشي موږ به تاسو راتلو بیا منتظر یو ان شاء الله ډیر مننه ډیر زیات مننه